السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. ډیرو قدرمنو درنو ملګرو، الله پاک دې وکړي جوړ رو خوشاله بیاس او د صحت جامې به مو په تن وي. ډیرو قدرمنو درنو ملګرو، نن موږ او تاسې اسلام په ډیرو لنډو ټکو کې مختصر پیژنو. اسلام له لوی سره څخه 5 څانګې لري. لومړی عقاید چې پر الله، د هغه پر ملائکه او رسولانو، پر ورځ د آخرت او پر بیا را پاڅېدلو او پر تقدیر د ښو او بدو باندې ایمان لرنه. دا په پوره تفصیل باندې پیژندل او ایمان ور باندې لرل د عقاید دي. دومه څانګه د اسلام عبادات دي، لمونځ، روزه، زکات، حج. د دغه اړوند متعلق مسلې پر دوی ټولو باندې عمل کول، پر خپل وخت باندې ادا کول، دا د اسلام دوهمه څانګه ده. دریم، اسلام معاملات د اسلام سره تړلي دي، چې ستا خپل کاروبار، ستا لیندین باندې د اسلام موافق وي. هر جزیه، هر مسله دي د معاملاتو ټوله د اسلام په رڼا کې وي. دا دریمه څانګه ده د اسلام. څلورمه یا پنځمه څانګه چې سره نږدې دي، اخلاق او معاشرات دي. په یو ټولنه کې څنګه باید ژوند وکړي، په کور کې د گزاره باید څنګه وي، په د باندې کې ستا اخلاق، ستا رویه باید څنګه وي. دا 5 سره د اسلام مهمي او هغه څانګې دي چې اسلام بغیر له دوی څخه نامکمل دی. زموږ او ستاسې په فکر له اسلام څخه زموږ او ستاسې برداشت یوازې تر عقاید او عباداتو پورې محدود دی. موږ دا کوو چې موږ منځونه 5 وخته کوو، په جماعت باندې کوو، عقیده و الله پاک ته لرو. خو مشکل له دې ځای را جوړ دی چې په 1 کیلومتر کې مسجدونه پیدا کولای سو، خو په 1 کیلومتر مسافه کې موږ د باور دکاندار نسو پیدا کولای. موږ یو داسې دکاندار نسو پیدا کولای چې د هغه پر ټولو پلور او د هغه پر پیر باندې زموږ یقین او اطمینان وي. موږ د هغوی سره دا مشکل لرو چې هغوی په معاملاتو کې کمزوري ځکه ده چې هغوی اسلام یوازې تر عباداتو او عقایدو پورې محدوده کړی دی. معاملات کله څه هم ډیر انسانان په دې سوچ باندې دي یا تر ډیره حد پورې گزاره ورسره کوي، د اسلام له زاویې څخه خپل معاملات سرته رسوي. خو معاشرات یا اخلاق زموږ او ستاسې په ټولنه کې بیخي د اسلام یو څانګه بولو هم نه، هغه موږ او تاسې یو زائد شکارونه بولو. ستونزه له لوی سره له دې ځای را جوړه سوې ده چې اصلا موږ او تاسې ته اهمیت، فرض، واجب یا مستحب یا مکروه یا هم هغه کارونه چې هغه مسنون دي موږ ته په دغه نامه را پیژندل سوي، هغه موږ ته اهمیت لري. خو یاد وساتئ چې په قرآن مجید کې نه څه د فرض په نامه سته، نه څه د واجب په نامه سته، نه څه د سنتو په نامه باندې سته چې دا کم سنت موږ پیژنو، نه څه د مستحب په نامه سته، نه څه د مکروه په نامه سته. دغه اصطلاحات زموږ او ستاسې فقها او مجتهدینو اکثریت د معاملاتو یا د عباداتو په حصو کې یا په څانګو کې د اسلام مشترک پیژندلې دي. اصلا فقها مجتهدینو یا امام صاحب رحمه الله یا زموږ د مذهب نورو مشرانو علماو چې زموږ د پاره کم کار په فقه کې کړی دی، په عباداتو کې کوم مسائل مشتل قرآن او حدیث څخه راایستل دي، د هغو اهمیت یا موږ ته په دا ډول راښولی دي چې لمونځ کول فرض دي، خو په لمانځه کې الحمدلله ویل واجب دي، فلان کار په لمانځه کې سنت دی، فلان مستحب دی. یعنی د قرآن او احادیثو د رسول الله صلی الله علیه وسلم څخه چې کوم اعمال دوی را اخلي، کوم سپارښتنې دوی را اخلي، د هغوی اهمیت، د هغوی و ټینګار ته په کتنه باندې دوی دغه حکمونه لګولي دي یا دغه نومونه ورکړي دي. موږ چې کله دغه نومونه ولیدل یا مو واورېدل، موږ ته اهمیت هغه څه پیدا کوي. اصلا دغه فقهاو موږ ته تر عباداتو یا معاملاتو پورې فقر اعمال هر څه کار کړی دی. نور هغوی موږ ته په معاشراتو کې یا په اخلاقو کې نه هغوی موږ ته خاص کتابونه لیکلي دي، نه هغوی موږ ته په دې اړه باندې کار کړی دی، نه په هغه کې موږ د دوی تقلید کوو. بلکې معاشرات یا اخلاق هر انسان ته له قرآن مجید یا له احادیثو څخه په لنډو ټکو هیڅ اختلاف، هیڅ دلایلو ته اړتیا او ضرورت نه لري، هر مسلمان باندې لازمه ده.
چې هغوی وپیژني او عمل باندې وکړي. چونکې موږ په هغه بخش کې د معاشرات او اخلاقو فرائض نه لرو، واجبات نه لرو، یعنی فرائض که لرو خو د فرائضو په نامه باندې څه نه لرو. موږ ته ویل سوي نه دي چې دا فرض دي. کنه په معاشراتو یا په اخلاقو کې چې څومره ټینګار سوی دی، تاسو یاد وساتئ په قرآن مجید کې الله جل وعلا شانه 132 آیاتونه د عباداتو په اړه باندې ویلي دي، سپارښتنې یې کړي دي یا احکام بیان کړي دي. هغه د قرآن مجید 2% حصہ تکمیلوي. خو د اخلاق یا معاشراتو په باب قرآن مجید نږدې 1500 آیاتونه احکام یا سپارښتنې کړي دي چې د قرآن نږدې 25% تکمیلوي. د قرآن مجید 25% حصہ پر اخلاق او معاشراتو باندې غږیږي. ابن تیمیه رحمه الله وایي چې دین خو اخلاق دی. د دین زیاتره حصہ یو مسلمان ته د ښه چلند، د ښه گزارې، له مور او پلار، له کشرانو مشرانو سره د ښه سلوک کولو ته اسلام یا دین ویلای سي، بلکې دا د دین اکثریت حصہ هم ده. لکه څنګه چې د الله رسول صلی الله علیه وسلم حدیث شریف کې فرمایي، پوښتنه ځینې کیږي یو زنانه د 15 وخت لمونځ هم کوي، عبادات کوي، نفلونه کوي، تلاوتونه کوي، خو یو مشکل دا لري چې له هغې سره ګزاره مشکله ده. او بله زنانه 15 وخت فرض لمونځ په مټې باندې پوره کوي، هغه زیات تلاوتونه نه کوي، نفلونه نه کوي، عبادات زیات نه کوي، خو هغې ته د لاسه چاته تاوان و نقصان نه رسیږي. هغې ګزاره او اخلاق شایسته دي. د الله رسول صلی الله علیه وسلم وفرمایل چې لومړی ښځه جنتي دوزخي او دوهمه جنتي ده چې د هغې له لاسه او د هغې له خولې څخه څوک په امن وي. د الله رسول صلی الله علیه وسلم فرمایي المسلم من سلم الناس من لسانه و یده. یو مسلمان هغه دی چې په لاس او خوله باندې چاته تاوان نه رسوي، دغه اصلي او کامل مسلمان دی. له دې ځایه څخه نو که زیاته موږ د فرضیت برداشت وانخلو، نو څه برداشت باخلو چې اصلا تکړه مسلمان هغه څوک دی چې په خوله او لاس باندې چاته تاوان ونه رسوي. د الله رسول صلی الله علیه وسلم د لمونځ کوونکي په حق کې دا نه دی ویلي. د الله رسول صلی الله علیه وسلم د روزتي په حق کې دا نه دی ویلي چې همدی مسلمان دی، بلکې د هغه چا په اړه چې هغه په معاشراتو او اخلاقو باندې برابر وي، د هغه په ټولنه کې چال چلند برابر وي، د هغه له لاس او خولې څخه څوک په تاوان یا په نقصان باندې نه وي، همدغه مسلمان دی. دغه ته به موږ حکم د فرضیت ورکو. اسلام په دغه باندې هم دومره تکمیلیږي لکه څونه چې په روزه او په زکات یا په لمانځه باندې تکمیلېدلی سي. اسلام لکه څومره چې تا ته د عباداتو سپارښتنه کوي، د هغه په 3 چنده یا په 4 چنده باندې تا ته د ښو اخلاقو یا د ښه معاشراتو په د ښې ګزارې سپارښتنه درته کوي. الله پاک جل وعلا شانه چې په قرآن مجید کې په کم ځای کې د خپل حق تذکره کوي، هلته د والدینو د حقوقو تذکره ورسره کوي. نو زیاته د الله حق چې فرض کېدلی سي، د والدینو حق ته موږ ولې فرض ونه وایو؟ هغوی ته احترام لرنه ولې فرض ونه بولو؟ قرآن مجید کې سي الله پاک په کوم ځایونو کې د خپل ځان د حقوقو تذکره کړې ده، د والدینو یې کړې ده. په قرآن مجید کې تا ته د یو همسایه سره د ښه سلوک توصیه شوې ده. د الله رسول صلی الله علیه وسلم فرمایي چې ماته د همسایه په حق باندې دومره زیات ویل کیږي، اخر به پر دې وویریږم چې همسایه بل هم همسایه سره په میراث باندې شریک سي. خو موږ چونکې فرائض، واجبات او سنن مستحبات په دغه نامه چې موږ څه پیژنو، زموږ غلط برداشت دا دی چې موږ همغه ته اسلام وایو. یاد وساتئ دا د اسلام یو څانګه ده چې په هغه کې موږ ته واجبات، فرائض او سنن را پیژندل سوي دي. چونکې هغه د معاملاتو فقه ده یا د عباداتو پیژندنه د اسلام څخه، او پاتسو معاشرات یا اخلاق یا د نورو انسانانو سره په کړو وړو کم دي، د هغوی په باب موږ ته چونکې د فرض یا واجب په نامه باندې څه ویل سوي نه دي، ځکه نو موږ هغوی ته اهمیت نه لرو. په کار خدا ده چې موږ په معاملاتو، په معاشراتو او اخلاقو کې تر لمانځه، تر روژې یا تر زکات زیات پر خپل ځان باندې د اسلام تکمیل وکړو، زیات و هغو ته توجه ورکو، پر هغه باندې موږ زیات تر زیات عمل وکړو. د الله رسول صلی الله علیه وسلم وفرمایل یو تکړه مسلمان هغه څوک کېدلی سي چې هغه له خولې او له لاسه چاته تاوان ونه رسوي. د الله رسول صلی الله علیه وسلم بل ځای فرمایي که تاسې له خپلې کورنۍ سره ښه چالو چلند وکړئ، دا په تاسې کې هغه بهترین کس کېدلی سي چې له خپلې کورنۍ سره ښه چال چلند وکړي. یاد وساتئ
دا د اسلام یوه څانګې د یوې څانګې نه بلکې دوې څانګې تکمیلوي. د اسلام مهم رکن دی، باید پر دې باندې هر مسلمان لکه څنګه چې د فرض لمانځه لپاره تعین سي د هغه دپاره ځان تیار بولي، همدغسې په ښه چالو چلند باندې د یو مسلمان سره په ګزاره په کور کې ښه اخلاق له خپلې کورنۍ بچانو مشرانو کشرانو سره ښه رویه کول هم د اسلام څانګه وبولي، په نه کولو باندې ځان مجرم او د الله پاک مسؤل وبولي. تر بیا پورې د خدای په امان پر لوی رب مسپارم.